نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو سیز دی داغه سیز د وجه نه زه په خپل امت ډېر یریږم چې زما امت به په دغه شي کې مبتلا کېږي او هغه شی چې داسې معمولي سیزم نه دی هغې ته راکوټ شرک ویلي کېږي وړوکې شرک صحابو تپوسو که د نبی علیہ السلام نه چې د الله رسول راکوټ شرک څه شی دی ته چې په خپل امت یریږي چې دا به کوي دغه راکوټ شرک څه شی دی نبی علیہ السلام فرمایل الریاء والسمعه ریاکاری یعنی یو کار دی لکول چې خلق می اوویني خلق را ته خسړې وای او د شهرت لپاره یو کار کول سمعه خودنې لپاره او د اورونې لپاره یعنی د شهرت لپاره کار کول چې د په خلقو کې په نیکۍ باندې مشهور شو نبی علیہ السلام فرمایي په دې دوو سیزونو چې بل ته ځان ښیي چې زه نیک یم او ځان مشوره په خلقو کې چې زه نیک شم د دې دوو سیزونو چې دې ته راکوټ شرک وای د دې د وجه نه زه په خپل امت ډېر یریږم چې زما امت به دا دواړه کاره کوي دا حقیقت دی عبادت چې مونږ کوو د الله لکو عبادت دی د الله لپاره د عبادت مقصد هم دا دی چې ته د الله بندګي وکې هغه عبادت چې الله په خوشحاليږي او الله ته په سړی نږدې کېږي هغه د الله لپاره پکار دی بل چا لپاره نه او چې یو سړی منس کوي یا تسبیح اړي یا بل نیک عمل کوي او دې ځان خلقو ته خی نو دغه سړی الله سره شریک کو عبادت مون الله ته خایو چې بنده ته دی خو نو دغه بندر د الله سره په دې خودنه کې شریک کو عبادت دی لکه چې الله په خبر شي او ته دی لکه چې نه د خلق په خبر شي او ما ته خو وي نه دی لمکوا دی لو چې الله وي چې دا بنده می خده او چې نه خلق وي چې دی خده نو الله سره دا بنده شریک کړي نو هغه لوی شرک نه دی چې سړی په ایمان نوځي او کافر کیږي خو هغه سره مشابه دی هغه ته ورنږدې دی د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته راکوټ شرک وي یو اوږد حدیث د نبی علیہ السلام مبارک دی چې د قیامت پر درې کسان به الله را مخکې کی یو سړی نه به تپوسو کی وایا څه عمل دې کړی دی څه دې کړی دی دی به وایي د الله رسوله قرأت القرآن ما د قرآن تلاوت کړی دی یو روایت کې دی قرأت القرآن فیک ستا د رضا دپاره مې کړی دی چې ته پې خوشحاله شې ټوله شپه به مې د قرآن تلاوت کو مونځ کې به مې کو دروازې به مې د قرآن تلاوت کو قرآن مې یاد کړی و حافظ هم د قرآن ډېر تلاوت مې کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به ورته فرمایي چې او بېشک تا د قرآن تلاوت کړی دی په مونځ کې دې هم کړی دی او بار دې هم کړی دی لیکن صدا پارا ما دا پارا نا دیل نه چې الله می خوشاله شي دیل نه چې عمل نامه کې می ثواب ولیکلی شي ليقال انه قارئ چې خلق وي چې زبردست قاری دی ډیر خپل تلاوت کوي ډیر مزیدار قرآن لولي خشته قاری دی او هغه چې کوم مقصد لري تلاوت کړي دی هغه په دنیا کې ګټلې دی خلق ویلی دی چې دا خقاری دی خلقو دی صفت کړي دی نو چې کوم مقصد لري کو ادي دنیا کې حاصل کړي دی دلته اسم نشتا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې د سپېمو کې وته زنجیر واچوي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي بل یو سړی برا مخ کی الله بر تپوسو کی سدی کړي دي وی الله خیراتونه می کړي دي صدقې می کړي دي او خلق له ډېر لوی مال ور کړي دي پټ او ښکارا او هر قسمه بلا جمعتونه او لارې او لختی د نیکه چې څومره کارونه دي دا تفصیل دې ځان نه چې څومره د نیکه کارونه دي
ځکه د حدیث مفهوم هم دغسې دی چې د الله مخکې یو سړی ډاډه وایي چې ما صدقه کړې ده، نو هغه پوره صدقه کړې ده. چې د الله مخکې یو سړی کولاو په میدان وایي چې الله بالکل مې کړي دي، نو هغه بیا کړي دي. الله بالکل صدقې مې کړي دي، جمعتونه هر څه مې جوړ کړي دي. رب العالمین به او فرمایي او بالکل صدقې دې کړي دي، مال دې خیرات کړي دي، خو ګورې زما دپاره نه، دې له نه چې زما الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلک وی فلان کې سخي دی، لیقاله چې دا وویلی شي انه جوادن چې دا خو ډېر سخي سړی و. ګوره جومات جوړی، ډېر سخي سړی و، لار جوړی، ډېر سخي سړی و، خلکو له خیراتونه ورکوي، او چې کوم مقصد لري دا خیراتونه کړي دي هغه د دنیا کې ګټلی دی، بس چې څه له دې کول هغه اجر دی، غشتی دی که نه. خلکو راته ووایي چې دا دغه دی سخي دی، یو سخي ځوان دی، دلته یې سره وړي دی. الله به او فرمایي فرشتو ته چې د سپېمو کې وله زنځیر واچوئ فیسحب علی وجهه فی النار. نبی علیہ السلام فرمایي پړ مخې مخ لاندې او شا بره په جهنم ته به پړ مخې را کاږي، داسې به یې غورځوي نه، را به یې کاږي او په جهنم کې به یې ورغورځار کړي. بل یو سړی به را مخکې کې وایه بنده څه دې کړي دي؟ الله ما خو ډېر زبردست کار کړی دی ستا دپاره چې ته خوشحاله شې. وایه بنده څه دې کړي دي؟ ما جنگ کړی د الله په لار کې، ستا په لار کې جهاد مې کړی دی، او داسې جهاد مې وکړو ډېر کافر مې مردار کړل، اخره کې شهید شوم، نو ستا په لار کې مې شهادت حاصل کړی دی. واقعي زمارونو د شهادت ډېره لویه مرتبه ده. نبی علیہ السلام فرمایي د شهداو روحونه ارواحهم فی جوف طیر خضر، د شهداو روحونه به په شنه الوتکه کې ناستی، لها قنادیل معلقه تحت العرش، او د الله د عرش لاندې به جالی وي، د دمی زینب وي، تسرح من الجنة حيث شاءت، چې په جنت کې کم ځای خوښي هلته چکرې لګوي. دا د شهید مرتبه ده. لومبه مرتبه په جنت کې د پیغمبرانو ده، دویم نمبر د صدیقینو ده، او دریم نمبر مرتبه ورسره د شهداو ده. د شهید ډېره لویه مرتبه ده، ځکه چې د الله په لار کې یو سړي وینې تویوي. خلک خو دنیا کې عبادت هم کوي، خو ځان هم بچ کوي، منځ هم کوي، خو په ګرمۍ کې نه، د اونې لاندې د سوري ته د آبادۍ لاندې په سوري جومات ته روان چې زم بچ شم. او حدیث کې هم دغسې دي چې د خپل نفس در باندې حق دی، نو خپل ځان هم بچ ساته، لیکن جهاد کې دا نه وای ځان بچ ساته، او که ځان د شهید که نو نیغ په نیغه جنت ته تلل دي. نو دا سړی به هم د الله په دربار کې وي الله دومره جهادونه مې وکړل چې خپل سر مې ستا په لار کې قربان کړ، ځان مې شهید کړ. رب العالمین به او فرمایي او بالکل بنده ځان خو دې وجلی دی، شهادت ته حاصل کړی دی، جنګونه دې کړي دي، خو ما دپاره نه، دې له نه چې الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلک ووایي چې انه شجاع ډېر بادر انسان دی، چې ډېر زبردست بادر غټ پالوا. وګوره څومره جنګ یې وکړ، څومره خلک یې مړه کړل. وقد قیل او چې څه دې ویلي دي، قد قیل ذلک هغه درته هغه خطاب ملو شوی دی چې څه دپاره یې دا کار کو، په دنیا کې د هغه اجر ګټلی دی، دلته یې سم نشته. په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي، پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. زمارونو هر کار چې مونږ کوو الله دپاره به کوو، دې له به کوو چې الله خوشحاله شي، دې له به نه کوو چې خلک راته وګوري او راته نسبت وکړي چې ډېر لوی بهادر دی، او ډېر لوی سخي دی، او ډېر لوی عبادت گزار دی، او ډېر لوی عالم دی، او ډېر لوی فلان کې دی او فلان کې دی. که په دې مقصد د عبادت او کو ډب ته دی وغورځوو، اوبو ته دی لو کو، دې دپاره به عبادت نه کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اخیری سپارو کې دا صورت همیشه علماء پدا او امامان په مانځه کې هلاکت ته تباہی دا هغه منځګزارو د پاره چې هغې په منځ کې ریاکاري کوي.
الذين هم يراؤون دیل منس کئی چی خلق ہوئی چی دار خمنز گزار دے ویمنعون الماعون او دویم اغه انسان چې په گاون کې د گاونډي ضرورت پیښ شي د عام استعمال شی ته غواړي او دی نه ور کوي جام غواړي نه ور کوي پیاله غواړي نه ور کوي چاجو غواړي نه ور کوي سسکور بیلچی غواړي نه ور کوي دام الله فرمایي ویلن ډېر لوی هلاکت روان دي یو خاص چیزونه دي خاص استعمال والا سیزونه اکه چاله نه ورکه خیر دی خدا عام استعمال شی به ورکه پلیټو غواړي رکه به پیاله سسکورا جگ یو شی دی ګوره ته به ورکه خو چې سو کې یو سی اچ خپل کاروالی بیا به واپس هم وروړي دې زمانہ کې خو چې سسکورا ورکړه او لک په سور دې تیر شي یې رشي یلکه دماغ اخو ما دروړې و دروازه کې مې وروړه و امید روله اورا پټا بولو دې نوړه او دروازه کې مې وروډه اجام اخو ما در لګلې دې چورلټ بیا تا ملامت کوي وای په ماره د غلا دا و زه غلیم یا خدای پاکا شیر مو واو اور باندې چورلټ غلا تا و زمانه را سره او که سیکل چاله ورک پنچر پکې راشي دغه سبا پیروانی او ټوپ په برباد کی پنچر سفر به کوي د پردیشي به خیال بیا ساتي مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه کور کې ناستو وره دې قصه قسم په الله چې زمونږ د علما دا بزرگان په شریعت عمل کوون کې بزرګي بزرګ دې ته وي چې په شریعت عمل کوي بزرګ دې ته وي چې د پیغمبر علی السلام په سنت عمل کوي دې ته بزرګي وي دا ولی اللہ دا زمانے دی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی کہ نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار دا اللہ دوستان دی باندے بپا خیرت کی یرنی او کدا خلق ملشو نو که دنیا کے تے مال دولت بچی پاتی شو پاگئی پس بنغم جن کے گی اللہ والدے لوی انام ورکی حدیث ہوک اولیاء یو قدمه استا چې مونږ ورته اولیاء وایو په دې پنجاب کې غټ غټ بریتي پریخي ګیره خریلی او چیلم بس کی او مونږ وایو دا ولی الله دا ولی الله نه دی دا خدا اولیاء الله جامه بدنامه کړه ګیره خړای د کم نه ولی شو غټ غټ بریتي پریخي دي د کم نه ولی شو مونږ نه کوي الکه دا خو مونږ نه کوي تو ورتوے چلا ولی دے اخو من نہ کئی ہو مولی سے ایک نماز مکہ میں ایک بغداد میں ایک مدینہ میں دیکھو یو من مکہ کے کئی بل مدینہ کے کئی بل بغداد کے کئی لا دل تک من نہ کئی دیکھو آغا دینو کے منزو نہ کئی ما دیو سڑی خبر کولی ہو جائے کہ یو سڑی یادو پنجاب کے دیر لوی ولی اللہ دا زمانے دیر لوی بزرگ نمائے تپوسو کہ پنجاب دا خلق اسے دیر بے دریغ لیوانیان غندی بڑے مسئلہ کے نو میں لکه داسې د ولایت په کې سړي وی متیاز نه کوي مې ورکوټ وی نه ورکوټ او د اسماته نه وی وای مې اوس غول نه کوي دا بزرگ شو متیاز نه کوي دا اوس برک شو مونږ کوي نه په یو تیګه ناشته بس او لګیا د الله تعالی په ذات کې سوچونه کوي او فکرونه کوي خمنځ نه کوي روزه نه نیسي حج له نزي ذکر و اسکار تسبیح پلاس کے نشتا غل نہ کئی برق شو متیاز نہ کئی برق شو او دسمات خود از برگے سر کہ سڑے او دسمات کی دا خو منافی نہ دے کہ سڑے متیاز کی دا برق کے گنا انبیاء کرام اللہ تصمر نزدے او سمر خوخ دے دا چاغي به ضرورت راغی خپل واړه بول او تقاضا به خامخاوي کول کوي نه کول صحابه کرام دا غین الویز برګان څوک نشتا په مقدس مکه چې خوخ دی الله تعالی انبیاء دي او بیا انبیاء په دویم نمبر داغي صحابه دي داغي مرګري دي اغیم کی دنیا کې تقاضا راغلی دا ضرورت راغلی دی دا وړو بولیا دلویو نو خو په پرده کې خلری په پرده کې هغه خپل ضرورت پوره کړی دی اوس یو سړی دی او دس نه ماته متیاز نه کوي مې دې به کوي خود سپټ ټیم کې به کوي دا زمون خلکو زبرګي دا په دغه کې یو په سورته وي په
دی مانسیرک شیبا قصه به دتا وکړه حیران بشي زمونږ د پاکستان وزیر اعظم بتاغلا او پملا به ډباو او هغه ته به ننګا صاحب وی د نوک نه سره پورې بربند وی دام زبرګ دی ولی جامع نه غوندي هلکه جامع خو پیغمبران نه دی غوسته صحابه نه دی غوسته جامع نه غوندي او برمن شو خدا کافر بچي فاسق دی غټ فاسق عورت خلق تخکاره کوي ګناهګار دی دا خو سخت ګناه ګټي جامع نه چي ګرمي نه کیږي یخني نه کیږي زبرګ عجیب خبر یاد ساته زمارونو زبرګ څوک ته هغه چې قران ورته وي چې زه ورته ویم چې قران ورته وي جواب راکړي قران ورته وي دا الله ولی څوک دی چې قران ورته وي قران سوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله صفت کوي چې عقیده برابر الاول چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده و هغه څه خشتخ کول عقیده وي مزیداره وکانو یتقون متقی پرهیزګاری د تقوا درې مرتبه دي د کفر نه ځان ساتي د وړو غټو ګناهونو نه ځان ساتي حتی چې کوم مباح کارونه دا غي نه ځان ساتي په مستحب عمل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري خپل نفل کوي نفلی روجی نسی مستحب کارونه کوي د غیبت نه او د ګنا نه او د حسدونو نه ځان ساتي دا نیک دی دا ولی الله دی دا بزرگ دی ګوري خبره مې دې پوری کولا او د سنت او تابعداري درته خیم مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دنیا دغه نیکانو بزرگانو او د علماء او د پاکانو د لاسه الله پاک عبادت کړی ډیر اولیاء کرام علماء او نیکان خلق او صالحین هر وخت الله په دنیا کې ساتلی د خلق اصلاح کوي څوک خلق ته قران او سنت خي څوک د خلق تزکیه کی ذکر وته خي سبحان الله لا اله الا الله او د اسکار او تزکیه کوي روحانی مشران نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کور کے ناستی بی بی والے اوکاسا کے خوراک رولوتے کی خو دا بی بی نے تپوسو کو ویدا سے شہر ہے ویدا حضرت فلان کے گاونڈے استاد پار را لے گلے کہ مولانا صاحب تکی دے جدا اخری یہ قتل ویدا لوخ خو زمونږ نه دی وی صاحب دا لوخ دا غوی دی دی لوخ کې راوړه ما تاسو ته ګرم کې خو چې دی لوخ کې اخره وی انا لله و انا الیه راجعون دا عالم پکور کې اوسېږي او دین دې زده نه کا اوسېږي د مولا کور کې او دین دې زده نه کا ویل حضرت وی دا لوخه هغه زنانا د دې خوراک در رسول د پاره ورکړي د خادم لا دی نه چې اشرف علی دې پکې خوراک وخوري دا اشرف علی د خوراک د پاره نه دی را لګلې صرف دا خوراک پکې زمون کور تر رسول دی فورا دا لوخي وزګار ک خپل کاسه کې ډوډۍ واچوا او خادم له لوخي ورکه چې گاونډي له ورسي اله به د خوراک کو دې ته تقوا پرهیزګاری وي تم لوخي کې چې خوراک راغی اغه لوخي کې بخوري نه اغه لوخي دی له چې تا کرے خوراک را ورساو فورا اغه لوخي گاونډي کرا واپس ولېګا خپل لوخي کې ته خوراک واچو بیا خوراک نو جناب یمنعون الماعون قرآن حکیم کے اللہ فرمائے دا عام استعمال شیبہ نمنے کے گاونڈی اوغوالی مسلمان اوغوالی ورکیبا خوچی چالا دی ورکا غبے دا سے خیال ساتی لکا دا خپل سیزن نانا جسے کل پنچر شو تا پر دے دینا غزگی تا پا پنچر بیازا اگو جی در آواز کو دا شریع دا خوراک کردی ٹوپی بربادی تیرے تبای یا سسپور دی واغشتا و پکانو کے لگی و مخول را برے او بیا اس مالک لا ورکینه دروازه شاته ودره چې میوم نه ویني دا څه بنه کړ د مسلمانه طریقه دا چې پردیش استعماله دا څه لکه خپل شي چې سره استعماله او چې ضرورت ته پوره کې فوري به واپس کې په دې وجه سوچاله شي نه ورکه نو الذين هم يراؤون قران حکیم کې الله فرمایي چې شکریا کوي کوم مزګزار دا هغه د پاره ډیر لوی هلاکت او تبعیدا یو نیک انسان دی بالخانه کې د قران حکیم تلاوت کوي پلار باندې یو سړی تیریږي دی په پوه شو چې دا پلار خلق تیریږي نو هغه تلاوت ډیر مزیدار په قلار کو لګي په زور کو چې دا خلق می اووینه چې دی خو تلاوت کوي چې غوي ووري
یو پنځه شپږ آیاتونه په زور وې خلک لاړل چې لاړل بیا خپل تلاوت په قلاره شروع کړ تلاوت اخلاص پوده شو خوب کې الله تعالی وته محشر میدان خي نیکی خیدا دی نیکی کړی دا د اجر دی چې د کم تلاوت کو هغه ولرونه وې دا ستا تلاوت ته د ثواب دی هغه کې یو څو آیاتونه چې هغه بالکل پکې نو وې صاحب دا صورت خو الله تعالی ما اوس تلاوت وکړو نو پدې کې خدا 15 شپږ آیاتونه نشتا د دې هم موږ تلاوت کړی دی وې او دا نور صورت ته موږ د پاره تلاوت کو او دا 15 شپږ د لګ आवाज په زور کې چې غلان د خلک یې ووري بس هغه وی وورید کنه موږ نسق واړی عبادت چې کو خالص ته رب العالمین د پاره وکړو پټ باز خلک وردا سی وي الکه حج دې کړی دی کنه او 15 می کړی شپږ می کړی ریا باندې کې او الحمدلله خدای پاک را باندې حج ادا کړی تر دې حد پورې مولانا شریف علي صاحب یو ځل یو سړي څه خبره کوله وی صاحب دریم حج لکه ته هم دا کار مې کو وی چم دینه خدا معلومه شو چې خلکو ته خیر چې دریم کړی دوا چې حج لتلم دا التم یو کار لیدل کنه دریم لفظ دی ولې و چې دریم دی وی دا خلکو ته خیر چې ګور دوه مې مخ کېم کړی مونږ هم چې پلار روان یو باز انساني پټ روانې خو چې مونږ ویني کنه تسبیح به جیب نه رو باسي داسې به اړه مولوی صاحب د خدای پاکو په خدمت کې هغه سړی مړ دی اوس زه وسره روانم دلته یو سړی مونږ به بالکل نه کاو تکي مونږ به نه کاو چې مولوی صاحب لسنګ مخه دلته کې راغی د جمعه دې دروازه نو تسبیح زر زر راوستلې جراغ مولوی صاحب وې زه خو د شپې تهجد کوم چې سوره کاتبه کو تهجد هغه خدا سي یو مسلمان تهجد پرې د مونږ راځه مونږ کوو مونږ فرض مونږ کوه تهجد پرې ده فرض مونږ کوه دا بلتا عبادت خود عبادت چې کې پټ کوا خلکو ته مخ کاله کوا یو بزرګ چتا یو علاقه کې اوسېده په خوا خو بداوین دیو مریان غلامان ډیرو اوس هغه دور ختم شوی دی دغه سیرونه نشته نو یو لوی مالدار سړی تاجر سوداګر هغه چې په سفر ته او چې تجارت ته خلک په سفر باندې تلل نو هغه به ډیره موده تقریبا میاشت 2 میاشتې بار تیرول او پیاده سفر به وي هغه سره یو وینځه وړه زیاته خوبصورت خشته و د خوخه او خدمت به مولکاو نو دی غریب په یریده کدا وینځ ځان سره په سفر بوزما الته خو یوازې په قافله کې زما دی وینځ ته نقصان نه رسي لکه سوچ راغی چې دا بم په دې کلی کې پریدم نو اسن دلته کې څوک زیاتې ونه کی نو په هغه کلی کې چې کوم نیک انسانو اوین دې بوتله هغه ته وی چې دا تاسو سره مانه تکړه هغه خدای ته وګوره ما په فتنه کې ماچو وینو ځان سره بوتلې شم نه بلاره پیریږم دلته رشتہ دار ته خپل کور کې نشم ساتلې دلته مې یاره ده او تراته نیک ښکارې خسړې ښکارې بستا خدمت وکړي وینځه چې تر څو ځنه امراغل هغه غریب وته ډېر نکړي کول هم پوه شو چې د دې غریب مجبوری ده ویخه د ډېر خره هغه سړی خلال په سفر او دا بزرگ چرته دا نیک سړی یو ځل د کور نه وروته پریوین زبان دی د کوټې نه چیرې وت نظر کړی اړه خوبصورت و د وته نظر اگر چې غلطی ګناه ده نه کړه خدا سي داغه د ګناه نظر یې وتاو کو چې ګناه نظر یې وتاو کو نو فورا بیا ستومانه شو د الله نه بخنه مغفتا چې الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه خدا نیکان خلق چې ګناو کینو په جاړي او مثلا دا چې یو سړی نه ګناو شي او توبه وباسي نو بیا مجاړه الله ته استغفار او کا 2 رکعات صلات توبه او کا الله ته زاریو کا معافي غواړه دې خپل پیر سے واغلاله یاره وی دغه یو غلطی را نو شو ګناه را نو ما خدا الله نه بخنه غوښته د معافي می غوښته خو تا ته مې کې د الله په دربار کې الله سوالو هغه به ورته چې دې لګزو وکړو چې آینده لپاره احتیاط کړئ وی خانو فلان کی کلی کې په فلان کی خار کې زما یو استاد زما پیر دی هغه لارشه ابد الله نه سوال وغواړي او کی نو چې ادله بخنه وغواړي الله به وبس کار غلط کړی وی سیب سنو مې دې په پلان کی خار کې فلان کی نوم دی
او په پلان کې محله کې اوسېږي. دې پیاده هغه ښار ته لاړ، بلا مزل چې ورغی تپوس یې وکړ هغې محلې وې دغه هغه محله ده او د ده خو ښکلې پټکې دي، ګیرې د خشته د شریعت جامې اچولې دي چې په هغه محله باندې ورغی. هلته یې تپوس وکړو دلته فلانکې سړی یو بزرګ دی، نیک دی، نوم دې شته؟ هغې داسې نیغ پاس ورته ګوري، وایي صاحب ته دې بازار کې څه کوې؟ وی دا یو سړی مې په کار دی دا بزرګ. وی نه صاحب دا بزرګ نشته. او صاحب دا بازار ستا د تلو دیم نه. وی ولې؟ وی دا خو د چکلې بازار دی، د ګناه د ډمتوب بازار. او دا ته چې کوم نوم یادوې نو داسې یو سړی په دې بازار کې شته خو ډم دی ډم، غلط سړی دی، دلته اوسېږي، دلته یې کور دی او صاحب ته هغه خو ستا سره مناسب نه دی او ته چې څوک تپوس کې دا نشته واپس را خپل پیر ته وی صاحب تا چې لېږلی یم خو هغه سړی خو مې پیدا کړه خو هغه خو د ډمخانې او د شرابخانې بازار کې اوسېږي، کور یې په هغې کې دی او خلک وایي چې ډېر ګنده سړی دی او دغه نیک بزرګ خو ما پیدا نه کوي. هماغه سړي له لاړ شه چې کوم خلک درته وایي چې ګنده دی همدله ورشه، دی به ده ته ووایه خپل حل ورته ووایه، دعا به دله وغواړي الله به دې وکړي. دی چې راغی اوس په هغه بازار وردن نه شو، خلک ورته نیغ نیغ ګوري، د شریعت جامې دي، پټکې دي، خلک هم حیران دي چې دا مولانا صاحب دلته څه کوي. رښتیا چې داسې ګنده ځای وي او هغې ته نیک سړی ورځي ټول خلک د هغه په تماشه تپوس یې وکړه فلانکې سړی وی دغه مخامخ کور یې د دروازه وډبولې یو خشته سړی وله راووت. وی څه کوې؟ وی زه صاحب تا سره مې یو څه خبر وي راځه یو کوټې ته وښیي. اوس په هغه کوټې مخې ته یو خشته هلک ورسره ناست مزېدار او یو خشته ښځه ورسره ناسته ده او مخې ته ورته د شرابو لوښی پروت دی. و ډېر بدګمانه شوم کېره ما سره خو هغه خپل پیر استاد ډېر بد وکړل، دې شرابي دی راولېږله مخکې د شرابو لوښی ورته پروت او دې هلک ته ګوره دا ورسره نوجوان خشته هلک ناست دی او دا زنانه ورسره خوبصورته، داسې مصیبت باندې ککړ شو. د خپل پیر دی استاد ما سره بد وکړل، داسې ځای ته یې زه راولېږلم. یا راسم راغلی راشه تا نه پسې دی حال ورته ووایه چې دغسې زما نه ګناه شوې ده. بیاړه کې وایي چې د ګناه تفصیل ورته مه کوه، بس هسې ورته ووایه چې راغلی مو ما ته دعا وکړه. سله دته اوس خپل حل وایه چې ما سره وینځه امانت یې ښودلی شوی او زما نه غلط نظر ورته شوی دی، حال ورته مو وایه دا څه خراب سړی دی. ډېر یې بدګمانه شو. خیر حل مې ورته ونه وی خو دونه مې ورته ووایي چې صاحب زه راغلی یم تا دپاره چې ته ماله د الله په دربار کې دعا وغواړه. وی لاسې پورته کړل او دعا یې راله ډېره مزېداره وغوښته. وی ما ته وی چا رالېږلې؟ مې چې صاحب فلانکي رالېږلی. وی ښه. وی ما ورته تپوس وکړو چې صاحب یو تپوس ته نه اوس نور حل مې ورته ونه وی ما ځکه ورته حل ونه وی چې ما وی درته اوس حل څه له وی دا دې ځان له خدای نه دې سوالونه وکړي دا اوسېږي کوم ځای کې او دا ناس ورسره څوک دي او مخکې د شرابو کوزه لا بېله پرته ده. وی ما ورته وی چې ته دومره نیک یې چې تا له زه خپل پیر راولېږلم ته له شرابخانې په دې بازار کې ولې اوس دا ډمتوب دی بازار او شراب دې مخکې پراته دي، دا خشته هلک در سره ناست دی، دا ښکلې ښځه در سره ناسته ده. نو نیکان خلک داسې کوي. زه خو زه خپل پیر راولېږلم د هغه حکم مې ومنه خو دا نیکان خلک داسې کوي. ما ته یې وی چې داسې کار دی چې دا شراب نه دي، زر یې د هغې نه په جام کې راواړو لپې و والوس او دا مې زوی دی دا هلک ښه ته پردی نه دی، دا مې زوی دی او دا مې خپله د نکاح ښځه پردی نه دی. یاره وی لږ مې زړه مطمئن شو چې دا خو معلومیږي دا چې دا سړی دا خو ما په بدګماني وکړه او منځ کې خو دا خو خپل وختل. نو مې چې ته دومره بزرګ سړی نو ته د شرابخانې په دې بازار د ډمتوب بازار کې ولې اوسې چې د بار جومات کې ولې نه اوسې یا نیک ځای پاک ځای ته ولې نه ځې؟ یاره وی دلته ځکه دی ما چې که داسې ښکاره کوي چې د عبادت کوم او د نیکي کوم. څوک هم دې له نیک سړی دی، بزرګ سړی دی، د کشف خاوند دی، ځان له خپل مونځ دي جومات ته په دې لار راځي، خلک پې ګمان د شرابي کوي او میانځ کې سړی خپل عبادت گزار او نیک انسان دی. د کشف وایي دې بزرګانو ته الله تعالی کوي.
تمثيل چې په ظاهري سترګو نه ښکاري زړه په سترګو الله ورته ښایي کشف ورکړ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناستو دغه د جمعې ورځ ده او لښکر یې لېږلی جهاد دپاره ډېر لرې. دا هغه لښکر چې کوم مشر کمانډر ان چیف و هغه ته به ساریه وي. ساریه د هغه نوم ډېر د میاشتو په مزل لرې لېږلی. په جمعې ورځ ده او په تقریر دوران کې آواز وکړه یا ساریتو الجبل الجبل، اے ساریه دې غر ته ګوره، شابه ګورې د غر نه در پسې دشمن را روان دی، شابه ورته تکړه شه وته. جمعات کې په مدینه شریفه کې خلک ناست دی. هغې حیران شو چې عمره ستا چې کم سړي ته آواز ورکړه دی خو تا دومره لرې لېږلی دی چې د میاشتو په مزل لرې دی، نه درته ښکاري نه دی آواز اوري. اوس دې دی نه آوازونه ورکې. نو بعضې خلکو ویل عمر بي کمزوری شو، بوډا شوی دی، کمزوری دی. بعضو وی نه دی کې څه چل شته. هغه تاریخ او هغه ټیم یې نوټ. هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو، هغه جرنیل او راغی الله ولا فتح ورکړه، غنیمتونه یې راوړل. چا ته تپوس وکړ یاره وی د جمعې ورځ وه او د مانځه ټیم و داسې څه ناشنا واقعه خو تا ته نه وه پیښه. وی ولې نه؟ وی څنګه؟ وی په دغه ورځ مونږ جهاد کړو د دشمن سره، زبردست جهاد و، دشمن مخکې مونږ ورپسې یو. وی دې کې مې یو غیبي اواز واورېده یا ساریة الجبل الجبل، اے ساریه غر ته وګوره. وی چې ما دا اواز واورېد وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، زما قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی، عمر فاروق اواز دی. وی چې غر ته مې وکتل د غر نه راپسې نور دشمن را روان. وی بس لښکر مې هغې ته متوجه کو، شکست مې ولا ورکو. وی که د عمر دا اواز مې نه اورېدلی مونږ خو مخکې روان و، شاته هم خیال نو هغې دشمن به مونږ میده کړي و برباد کړی وي. نو عمر فاروق رضی الله عنه ناس په مدینه منوره کې دی، د میاشتو په مزل ته لښکر لرې دی، په دې سترګو یې ویني هم او چې اواز کوي د ده اواز ورته رسېږي هم. دا کشف دی، بزرگی دا، کرامت تے، یو لوی عزت دی چې رب العالمین یو نیک انسان لور کی. خبر میرونو دے پورے کولا چې عبادت کے، عبادت با پټ کے چې څوک در نه خبر نشي، او په داسې طریقه به کې چې ریا در نه را نشي، ریاکاری در نه ونشي. ریاکاری ډېره لویه ګناه ده، رکوټ شرک په تر دواړو جهانو مبارک سردار ویلی. اوس برونو ستاسو په ذهن کې سوال راځي، د هغې جواب درته کوم چې دا چې دا مونږ فرض مونځ کوو دا خو ټول خلک ته خبرېږي. دا چې حج له مونځ ځو نو خامخا به خلک خبرې، خور ته به وی، رور ته به وی، رشته دار ته به وی، تعلقدار ته به وی، خلک نه وایي چې حج له ځي. دا خو بیا ریاکاري شو. یا چې بل داسې ډېر د نیکۍ کارونه دي، زکات چې ورکې خامخا چې بل څوک نه خبرېږي، چاله چې ورکې هغه خو ته خبرېږي. زمارونو را یاد وساتئ، د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی. که ستا په زړه کې دا وي چې دې خلکو ته ښیم، دا ریا ده، او چې ستا زړه کې دا نی نو که عبادت د خلکو مخکې هم کې دا ریا نه ده، دا ستا د زړه سره تعلق لري. که ستا زړه کې دی چې زه دا زکات اورېږه د خلکو مخکې ورکوم، ټولو خلکو په مخکې ورکوم او اعلان کوم چې دا زما زکات دی، خو دې لپاره کوم که په دې مجلس کې نور څوک مالداري چې هغې عبرت والي و هغې زکات ورکړي. داسې ده که یا که په ما سبا څوک بدګماني ونه کړي چې دې زکات نه ورکوي نو دا ریا نه ده، اوس ستا نیت روغ دی. که دې لپاره زکات ښکاره ورکوي چې خلک ووایي چې دی خو ډېر لوی سخي دی نو بیا ریا. یا یو سړی دی هغه صدقه ورکوي، جمعات کې راپاسي، خلکو ته وایي الله مه بخلئ جمعات کې کار کېږي یا دلار کې کار کېږي او دې کې صدقه ورکوو، او بیا په خپل اعلان وکړي چې د ما له طرف نه پکې دا 1,00,000 روپۍ یا 50,000 روپۍ. دې لپاره دا اعلان وکړي چې نور خلک عبرت والي او هغې چنده شروع کړي. دا اوس ریا نه ده. ریا د انسان د خپل زړه سره تعلق لري. د ستا په زړه کې دا وي چې دا کار د کوم او خلکو ته یې ښیم، ریا شوه. او که ستا په زړه کې دی چې دا کار د کوم الله دپاره، که خلکو ته یې ښیم د عبرت دپاره یې ښیم چې خلک عبرت والي.
یا په ما سبا څوک تهمت نه لګي یا د عبادت د خلکو مخ کې کوم چې د خلکو توجه پیدا شي دا چنده د خلکو مخ کې ورکوم چې نور خلک هم ورکی دا خو ډېر به ثواب دی وګټه دا بیا ریا نه د ریا تعلق تا ریا دا معنا نه چې ښکارا عبادت کې ښکارا عبادت خو هر ښکارا عبادت ریا نه حج کې سړی د ښکارا عبادت نه کوي سړی چې مونږ کوي جمع کې به کې کور باندې کې د کور او ویش منځره او د جمع یو منځ دا برابر دی جمع کې چې مونږ کې خامخابت خلک خبرې زمارونو د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که زړه کې دی چې خلکو ته خیم دا ریاکاری شوه زړه کې دی چې د شهرت حاصل کم دا ریاکاری شوه او که زړه کې دی دا نی زړه کې دی چې الله خوشاله شي که خلک یې ویني ودی ویني کنه دی کې سړي خلک ته خبرې کې خبر دي شي هیڅ خبره نه دا بیا ریا نه دویمه مسله رونو دا وره په فرض عبادتونو کې ګوري ریا نه فرض بکې د خلکو مخ کې کا فرض چې سبا در باندې څوک تهمت نه لګي چې دې مون نه کوي څوک تهمت در باندې نه لګي چې دې زکات نه ور کوي څوک دې بدنام نه کوي چې دې روزه نه نیسي څوک دې بدنام نه کوي چې دې مون نه کوي ادا خلکو مخ کې کا چې بل مسلمان در نه عبرت والی خړه کې د الله رضا راولا نو فرض کې ریاکارې نه نفلی عبادت کوشش کوي چې بالکل پټول زمونږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او یو کتاب لیکلی دی ډېر لوی کتاب هدایه وته وي په ولا دوره کې طالبان یې وي دا غي مصنف علامه مرغنانی رحمت الله علیه هغه دیار لسکاله بلکې یو قول کې 15 لسکاله راځي 15 لسکاله روزنی ولې او په دې 15 لسکاله روزه کې ته نه خزه خبر ده او نه ته بچی خبر ده او نه ته شاګردان خبر ده رستو ته بیا خلق نمبر نه پس خبر شو رستو بیا ال ویل مخکل نه دی ویل ابا سنگوا بیبي ولا ډوډۍ راوړه چیرو بیا له کېره ده ډوډۍ به پکې خو دا او خو دا به کور ته لاړه دروازه به له کور بند کړه د جمعه دروازه به کولو پر شاګرد ته به دی خراشه ها دا ډوډۍ خور شاګرد به ډوډۍ خور د ګرمي ډوډۍ ته ودا چل شاګرد به ډوډۍ خور وی خدا اوس ابا لار شاګرد بیبي ته به आवाज وکړه وراشه لوخي اوسه بیبي دا ګمانو کو چې ډوډۍ دوه خوړه او مینس کې به ډوډۍ په شاګرد خوړه دی شاګرد ته به پته نه او ما خام چې بوله بیبي ډوډۍ راوړه نیمه به خوړه او نیمه به کې خاوده بیبي ته بوته پدې څه کې چې نیمه دې پرې خاوده وی دا پرې د شپې بیا د واجب اوګه شمه دا به خورم ابه نه خبرو چې پېښمنی ده ساتم پاګه به خپل پېښمنی کو نو دیار لسیا 15 لسکاله چې وسړی روجي ونیسي او خپل قدرتم خبر نشي دا د الله لپاره دا وګڼل نفلی عبادت کوشش کو چې پټ کې نفلی عبادت او فرضی عبادت کارا کوا هغه کې ریاکار نه راځي او د نفلی عبادت متعلق یو څو کسان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړي ډېر زیات وې د الله د عرش لاندې به د قیامت پرز یو پکې داسې د رجل تصدق بصدقه خیرات کی حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه پدې خلاص چې خیرات کی دا قسم ته نه خبرې دا نفلی خیرات فرضی خیرات چې کې زکات ورکه عشر ورکه صدقه فطر ورکه قربانی کې واجب دا د خلکو مخ کې ښکارا کوي چې څوک تهمت تر باندې ونه لګي خو نیت د الله د رضا لپاره کوا د جمعه چنده دا نیت د الله لپاره کوریا کارې لپاره نه او د خلکو مخ کې ورکه چې بل مسلمان د عبرت والی چې بل مغه چنده ورکی ستا ډېر لوی ثواب وشي نو په فرض کې د مارونو ریاکاری نه نفل پټ عموما کوا نو پاره کې هم د ریا نه خلاصي تمون بازیرونه پڑے رو غټو غټو ریاکارو کې مختلف خیرات بو کی بلا پیسے بو لگی نیت بیسی بعض وقت یو سړی مرشي او غریبی نمونږه بچو توایو چې بس دا اسقاط او خیرات پر پسې مکو اوس قرض رالین نو چې قرض رالین نو دا خبره نه مکو دا خیرات بس پلار چې په جون ځان لکه عمل کړو دا غي بوله الله اجر او ثواب او کډیر دې پلار خوخي نفل کوو دا غي ثواب او طبقه مونږ ته پته چې غریب دی زوی هم غریب او پلار هم غریب مکوا
د دکاندار نه قرض صابون اخلي دا څه دا کنه روجي غوړي د دکاندار نه قرض راوایي اپی پوری بیا نه ور کوي غاړه بندای او کوم ورته یره مولوی سبب خلک وای چې د پلار پسې اډوسونه کړل د الله بندا سلو 15 دیو لګو ډاکټر وګورئ د سلوخته د دیګونه مپخوا مکوا د جمعې د دیګونه مپخوا الکه غریب مکوا او که خامخا کې جمعات کې ورکا لار کې ورکا لخته په جوړ کا پل په جوړ کا چې د مسلمان سره پټ امداد وکا مکه ورا دیګونه مپخوا او زمونږ د خیرات الله دې رحم وکړي دا ګور ټول دریاکار خیرات نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث درته وایم وی خراب ولیمه او ډیر خراب خیرات کم یو دی خراب ولیمه د واده ډوډۍ او خراب خیرات هغه دی چې مالدار ولا راغواړي او فقرا وطن راغواړي او چې موږ ودونو راغواړو کم خلک راغواړي د 400 پورې د پیښور پورې چې کم موټر والا مالدار خلک یې راغواړي په کلی کې یو د ګوتې ګوتې مالدار ګورو غراغوانو او چې کم فقیر مسکین راشي نو هغه تم په دروازه کې غټ ډانګ والا کینولي چې دا بنه پرې ماشومان شړه چې دا پرې نه دي ډانګ والا دې په دروازه کې ودرولې دي پیدا دا ماشومان دي به څو ډوډۍ خوري دا فقیران او مسکینان دي راضي کنه خوري دي څونه به خوري نبی علیہ السلام شر الطعام شر الولیمه وتویل چې دا ډېر خراب خیرات ته چې کم له مالدار خلک د نوم د پاره راغواړي او غریبانان منې کې غوي نه راغواړي نو کپلار پس خیرات کې یا صدقه ور پسې کې پټ کاوه هیڅوک ما خبره وخوا کې لګاونډي غریب به غلا ورکا کړ څوک ته خبر ما جمعات کې ولګاوه لار لختی کې ولګاوه او کنیت تیرې چې سبا خلک بسوي وای غټلې ولاړو خیرات نه قزان پسې په جون دغه خیرات کو کنه جام دې خیرات نه کو ها ټیک ته مالې پاتې دې خیرات ور پسې وکا صدقه ور پسې بالکل بشک وکا دغه پلار دغه تر دغه ماما دغه مور دغه نیا در باندې حق دی وکا ور پسې صدقه او خیرات پټو کا جسو خبر نشي او جاری صدقه وکا او دانیت مکو چې خلق بسوي کنیت ته داو چې خلق بسوي را پسې به خبرې کوي نو دار ته رښتیا په دې جمعات کې مچ پیسې داسې ډپته غردولې بس او بیا دې زمانه کې روجي په خلکو خوري الله اکبر څوک بسوي مړه سیو کړولو چې ډوړې نشو ورکول نو اسی مونږ پادا بولو مړه لستړي مشيب نو چاته استړي مشيب نشو ویل هلکه هغه بچاته غریب رسیدلی چاته منی رسیدل ابل وای زمړه ډلې پکې چولو ډلې چې ټوخکای دغه ټکي وای ډلې پکې چولو ډل دادا سے ډوړې سو پخې ابل وای مړه هغه د آدم علی السلام د زمانه میخه پکې را پرځولیو یلکه نو تا باندې خرڅ کړي خو نه ده کنه دا غریب دغه وسو که خشي خړلې باندې واه او کزته نه کېده نه بری خړه ورایسي را پازاب یو به یو سره لګي خډوړې به خړلې قسم په خدای کې پیرا ګرځي خپې تشرو پړسې مونږ ته پته مونږ سره یو ځای خوري مونږ هم خورو خې برابر خوري خپې ځان موړ کی الکه چې دل پکې د لومبین وړای والا بل مخه واه پکې خرابه د دوچې دی واغې ته درې مې مخه نو ال تری په خېټه شنرو پړسوله الا تیرا پاسې دې چې 15 شپږ غړې دې بیخ دی ولو وسته اوس بلاره لګي چې خرابې وروجي مونږ بیا هم دا ډوډۍ غانې ورکړ ټول ورځ دقه لوبې ټوکې څوک د پلان کې د واده صفت کوي او څوک داغه د واده او صدقه رنګ د مړي خیرات هم دنیا ولا ګټلې وا بل اجازه دې پرې خو د سپېره په خیرات کې نصیب نو اوروجی و په سیګ په خېکړې مړه غوخه پکې نه وا ابل هغه چانسم کہانی پکې پراتو دغه زموږ د خیرات نه خرید در باندې نه خرڅ کړی دا او نه در باندې په زور خوري خدای غریب چې سوا سوا غیر درته کې خودا چې دې وړته کېږي خورا او کہانی پکې پراتی مې خورا کړ ما ته خو نه وې مړی ولا زخه خوم او خیراتون له خلق راغوړ بیا بدل زمړې خخ کړ الکه مړ چې ته خخې دا په اجرت خخې په بیا خخې که ثواب د پاره خخې دا خو ثواب دی د مړي په دفن کې په کفن کې او په خخولو کې اجر او ثواب دی
اغلم پکار دی مونږ خلکم بد کو مونږ خلکم بد کو چې څوک د مړي خدمت کوي او څوک دی واده کې ولاړی څوک دی مړي کې ولاړی څوک دی د میلمنو خدمت کوي پکای چې د آخرت روډم په دغه خلکو خوري د بار خلک رسو دي خو کدا سي ونکې نو تاسو نه ځان له خرابوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ډیر چې په دې یریګم چې زموږ امت به کې رکوټ شرک دی صحابه تاسو کو قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله رکوټ شرک څه دی الرياء والسمعه دې لپاره کار کول چې خلک ویني او چې شهرت مې په خلکو کې چې دا یو نیک سړی دی او بادر انسان دی الله دې مدینه پامن کې وساتي دوکي یا الله زموږ ټول عبادتونه قبول او منظور کړي خدای دې نیکو توفیق راکړي الله که زمون په نیکو کې څه غلط نیتونه راغلي ریاکاری راغلي یا د شهرت نیت راغلي الله د جمعې مبارک ورځ د ستا په دربار کې موږ معافي غواړو راته معافي وکړي دا یو مسله درته وکړم که چا یو صدقه یو عمل په ریاکاری کړي که نه نو هغې توبه وباسي الله به قبول کړي دا توبه الله ته وباسي چې الله تعالی بیا به موږ د عبادت ساده رضا دپاره کوو او اوس هم چې موږ کوم عبادتونه د ریاکاری کړي دي موږ د هغې معافي غواړو بیا به داسې نه کوو نو الله تعالی توبه قبلوي الله یې زموږ توبې قبول کړي الله دې موږ د آفتونو مصیبتونو غمونو نه پامن کې وساتي پروردګاره که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړي الله زموږ د حیا ژوند نصیب کړي الله د رسوایۍ نه مو ساتي د ذلت نه مو ساتي پرده را باندې راواچي په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي د ذلیلوالي او د رسوایۍ نه پامن کې وساتي پروردګار مسلمان چې په کومه ځمکه او په کومه خوره د غربت او د بېکسۍ او د مظلومیت په ژوند کې دی الله تعالی ته ول فتح او نصرت ورکړي څومره کافران دي په مخ د ځمکه الله تی مسلمانان کې او که په قسمت کې اسلام نه الله د ځمکه پیدا کړي د ځمکې باطن پیدا کړي او مسلمان ته خلاص کړي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله